السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د ندیم سیبو یو علمي مکالمه روانه وه په لفظ د استون کې. نو الحمدلله مخکې کلیپ شوی دی، هغه کلیپ کې پوره جوابات درته ذکر شوي دي مفصل. داسې کلیپ و چې په هغې باندې الحمدلله ټول خلکو یې اعتراف اقرار کړی و چې بس دا یو علمي کلیپ دی، خو لیکن دا دغه جوابونو نه نفسي انکار کړی دی او د انکار دپاره څه دلیل نه ذکر کړی. او کله چې د انکار دپاره دلیل ذکر نشي نو هغه انکار له هېڅ اعتبار نه وي. له دې د وجې نه مونږ د هغه د هرې خبرې جواب په دې کلیپ کې نه ذکر کوو، بلکې بعضې اهمې خبرې راخلو او دارنګې د هغې جواب ذکر کوو. اول د اعتراض دا ذکر کړی دی چې تا کاپیې ته چې د نحوې کتاب دی تا ورته د صرفو کتاب ویلی دی، وایي تا داسې ویلي دي چې کاپیه او شافیه د صرفو کتابونه دي. جواب دا دی چې ګوره ندیم صاحب دې ته تغلیب ویل کېږي، تغلیب په علم بلاغت کې. والتغلیب باب واسع یجري فی فنون کثیره. ته په تلخیص کې ویلي ښه، لکه مثلا قمرین، دارنګې ابوین، دارنګې عمرین، دې تغلیب وایي. دلته مونږ صرف له په نحو باندې چې کوم تغلیب ورکړی دی او وجه سره تغلیب دغه خبره شروع ده په صرفو کې. دغه استون ته محموز ویل یا محموز نه ویل یا حمزه قطعیه ده یا حمزه وصلیه ده، دا ټول تعلق د صرفو سره چې کوم دی ساتي. نو دا اعتراض بیا چېرته ونه کړي، دا بې ځایه اعتراض کړی دی. بل اعتراض دا ذکر کړی دی چې یاره ستاسو استاد محترم شیخ محمد افضل حفظه الله تعالی هغه استون لفظ ذکر کړی دی، حمزې مې هېڅ کې نه ده غورځولې. دې نه جواب دا چې ګوره مونږ د دلایلو تابع یو، مونږ د شخصیاتو تابع نه یو. د شخصیاتو احترام کوو، د هغوی استفاده اخلو، لیکن شخصیات په دلایلو باندې مقدم کوو نه، بلکې دلایل په شخصیاتو باندې مقدم کوو او مخکې کوو پرې. دغه جواب کافي دی د اعتراض دپاره. دې څه هم اعتراض کولی شم چې ما سوا ستا نه دا ټول احناف لګیا دي چې لکه استون کې حمزه وصلیه ده، حمزه قطعیه نه ده. په دغه علماو ته دې ته تو جاهلان وي که دې ته تو عالمین وي او پوه ورته وي، دغلته دوی هغوی ته کوم نوم دی؟ هغې جواب موږ راکړه. بله خبره دا ذکر کړې ده چې شافیه کې خو دا ستهیدون تصغیر د صحیح راغلی د استون نه دی. تا ته خو ما شل ځله مخکې نه ووایي چې استون د چا نه جوړ دی؟ استون اصل کې د ستهون نه جوړ دی. نو چې د ستهون او د صحیح تصغیر ستهیدون راغی، خو د استون تصغیر چې کوم نوم ستهیدون چې کوم دی راغی، په دې ته نه پوهېږي. او اوس د دې خبر د پر دلیل څه شی دی چې ګوره استون د ستهون نه جوړ دی. خو مخکې ما تا ته ووایي، تا ته مې دلایل پېښ کړي وو، 2 احادیث ما تا ته ذکر کړي وو، په هغې باندې ستا اکتفا نه وه شوې. لکه د مقلد د صفرا چې کوم دی دا په حدیث نه ماتېږي، د دې دپاره به اقوال د رجالو پېښ کړي. نو زه تا ته یو قول پېښ کوم، په دې باندې صرف اکتفا کوم، بیا دا کلیپ اوږد کېږي زمانه. النهایه فی غریب الحدیث والاثر د ابن الاثیر دا کتاب دی، زما سره اول جلد دی، دار المعرفه دغه چاپ دی. په دې کې 755 نمبر صفحه 255 دې کې ذکر کړي دي چې و اصل الاستسطح د است اصل ستهون دی په حذفت الهاو وعوذ منها الهمزه حاذف شو او د غینې په عوض کې حمزه رااله. وګورئ ابن الاثیر هم ذکر کړي چې د حمزه عوضیره او د حمزه وصلیه او د نفس کلمې نه چې کوم دی نه ده د محمود الفا نه دی، دا منې وکنه بس کنه معنی. نو لہذا دا صحیح چې کوم تصغیر راځي او د ستهون اقد تصغیر اگر استون هم راځي. او دا د مخکې ما کلیپ کې ویلو چې تو دا تصغیر نه منې نو تی ما ته بل تصغیر پیش کړه، شابه هغه ما ته نه پیش کړی، په هغې باندې غلی پاتې شوی. بیا یې ویلي دي وایي هلکه وایي تاسو زما شاګردان شوئ، صحیح شوه، ستا موږ په دې کې شاګردي وکړو چې یشتقو دې پکې بله قصه چې کوم نه لړلې ده، یوې قصې نه خلاص شوی نه. په استون کې راګیرې کلک پکې نښتی، لکه څنګه چې دا استون منظم دی پیوسته دی، دقرنګې به دې کې کلک راګیرې. نو دارنګې اوس دې بل یوه قصه شروع کړه چې یشتقو، اوس دا قصه ذکر کوي. بل دې دا اعتراض ذکر کړی دی چې تا وزثاني ومنله او تا دې مخکې انکار کړ. د وزثاني نه څوک انکار نه کوي، وزثاني د عربو صحیح استعمال ته ویل کېږي، موږ هغې نه انکار نه کوو، موږ ستا د غلط استعمال نه چې کوم نه انکار کوو. په دې خبره باندې ځان پوه کړي اعتراض دوباره بیا ونه کړي. بیا یې څه ویلي دي
هغه د نبحث العرب وته ډېر نسخې پیش کړې په ټولو نسخو کې حرکات لیکلي دي مخکې اعرابات وي بس ماشاءالله برابر شو بس حرکات وایي کسره پکې لګولې ده اې د الله بنده ته مخکې ما بار ویلو چې کسره لګول حدیث حرکت لګول یا بل حرکت لګول حمزه ته دا دلیل قطعیت دا غیر ګرځي حمزه وسیله ته حرکت لیکل کېږي لیکن حمزه وسیله په تلفظ کې ویل کېږي نه او په کتابت کې لیکل کېږي او حرکات هم لیکل کېږي بلی اعتراض دا ذکر کړی چې تر قواعد نه انکار کوي وایي ځکه ته چې اعتبار به استعمال دار بلري او قواعد له بچ کم نه اعتبار نه ماډي سن دی ویلي ماډي سی ویلي دي چې قاعده د استعمال تناقض راشي نو التبه استعمال دار په قاعده باندې مقدم کولای شي ماډي سی ویلي دي ولی وجه درجه قواعد داربو د استعمال داربو نه راغستل شي وي دي او کدا ته زما سر نه مانی تو بر دې څه جواب کوي ګوره سربیان یو قاعده خو دی را چې کله عین علم کلمه کار فعل قوي الته باب د پتايه به هوي وګوره ابا او یا ابا باب د پتايه به هو دی او حال چې عین علم کلمه کار فعل قي نشته او دې ته چې کوم نه سربیان شاذ وي وستانه د پوس کو چې قران کریم کې شاته راغی دې جواب ته ماته راکړو خامخ دا جواب به ذکر کیږي چې شاذ دوه قسمه لري یو هغه چې هغه تقیدین مخالفی استعمال نه مخالفی دا شاذ دا مزیر بالفساد ته فساد ته ضرر ورکړي بل هغه شاذ دی چې هغه قیدین مخالفی لیکن استعمال د عربو سره موافقي هغه مزیر بالفساد نه دی هغه فساد ته کوم ضرر نه ورکړي قران کریم کې چې کوم آبادی کړ شوی دی هغه شاذ دی چې استعمال د عربو سره موافق ته اگر کړه قیدی صرفي سره موافق نه لري نو زماره دغه خبرې لپاره دلیل چې کوم دی هم دا استعمال د آبار په قران کریم کې بلی ما ونی دا اعتراض کړل یلته او حصہ بار وي جواب دا چې او حصہ مې ځکه بار وي چې تاسو غوګونه کانه دي کنه چې ته واوري دغه ته خو یو ځل نه پويږي ته به شی بار ویل کیږي بلې دا خبره ذکر کړل او خپل ځان ته نه ګوري چې ګوره زنابین کې زناب ویل زناب او د سویل الله منزه در تجسیم نه سویل الله منظم در تجسیم نه دا په دې باندې فهم ذکر کړل نو په خپل باندې د سبقت لساني تر ډیر زیات کیږي کله چې غلطي وي خو به سبقت لساني نو میږي خو دا صحیح شریک سره باس نه کوم بلو ته موږ ذکر کړیو چې ضرب المثل کې عمومي دا وایي چې نه ضرب المثل کې خصوصي الکه سرنګ وشر احر ذنابین و در قوي انسان د پر استعماليږي نو کله چې قوي د رجل لپاره صفات شوبري کې به تخصیص راغی کنه ان سم د رجل ضعیف ته خارج شو نو سوال دا دی وزګوره چې په دنیا کې سی پی رجل قوي لري کنه رجل اقویا شته په دنیا کې خو قوي رجل او قوي رجال ډیر زیات دي په خبره باندې ځان پوه شو کنه نو دې لپاره چې کله زیات دي نو دې لپاره د ضرب المثل کې تعمیم دی دا مثلا شر احر ذنبین دا د هر رجل قوي لپاره چې کوم استعماليږي یوازې د یو د لپاره نه یوازې د بل د لپاره نه بلکې د هر رجل قوي لپاره استعماليږي بلکې تعمیم راغی بلکې تخصیص راغی بلکې تعمیم راغی ذکر العام ما ينتظم جمع من المسميات عام هغه ته لیکيږي چې ډېرو مدلولات ته کوم د شاملېږي تب اوسامي چې کوم ان شاء الله ویلي خو لیکن ملته دې خبرو سره ستاسو کار دی په دې خبرو ته چرته پويږي په پښتو کې متل دی چرګ د مالګ سره څه کار دی بل ما په دمنې اعتراض ذکر کړو چې ګوره د عقیده خبرې مکو ستاسو عقیده د رب العالمین په اړه کې دارا چې الله فعلم کې نه داخل او نه خارج دی اما ته ویلو چې ته چې الله فعلم کې نه داخل او نه خارج د خو اتفاق نه قضیان ده او اتفاق نه قضیان هم صحیح نه ده او اعتماد نه قضیان هم صحیح نه ده دسته جواب ذکر کو د جواب د ذکر کو ورته غلط خبر نه جوابونه ته ذکر کړي هغه جواب هم بیا څه جواب نه یاسي به ځای خبره جواب یې ذکر کړی چې مونږ جواب چې الله فعلم کې داخل نه لري نو لیک الله مونږ په عالم کې داخل ومنو به حلول لراشي حلول یعنی والعیاذ بالله الله په عالم کې داخلي شي په مخلوقاتو کې صحیح شو حلول عقیده خو ناروا د کوپر عقیده را دغه گمراه عقیده را د موږ هم نمونه موږ هم دا نه وایو چې الله په عالم کې داخل دی بلکې زموږ خدا عقیده چې الله د عالم نه خارج دی خو لیکن دته ګوره دا سوی الله په عالم کې موږ داخل نمون ولی به حلول لازميږي خو لیکن وې دې سم نشو ویل چې الله د عالم نه خارج دی ولیکن موږ دې وایو چې الله د عالم نه خارج دی د دې خبرې مقصد بیا دا وته چې د عالم خل و د عالم د الله نه کوم دی رااله
او حال چې قران کریم کې الله ذکر کړی دی چې و معکم اينما کنتم الله تاسو سره دی اينما کنتم چرته چې تاسو انسان الله په عالم کې داخل دی نو مخکې دی چې الله په عالم کې داخل نه دی وسوي کوم دي سی وایو چې الله په عالم کې الله د عالم نه خارج دی نو خلو د عالم بد الله نراشي او حال چې قران کریم کې الله ذکر کړل چې و معکم اينما کنتم سمن الله په عالم کې داخل دی مستحب کلام کې تناقض دی او حال چې د آیات نه دا استدلال کول غلط استدلال دی ځکه دلته مراد د معیت نه معیت ذاتی نه دی مراد بلکې دلته مراد د معیت نه معیت علمی مراد دی معیت علمی چې دا رب العالمین علم په اړ یو شی باندې محیط دی ذات د الله خو د عرش د فاصله فوق العرش دی دا مقصد نه چې د عرش د الله لپاره مکان دی ولعیاذ بالله الله د عرش سره متصل دی دا مقصد نه چې الله عرش ته محتاج دی دا نه الله فوق العرش دی وګوره مونږه قران کریم کې الله ذکر کوي افلم ينظروا الى السماء فوقهم دوی نه ګوري اسمان ته چې اسمان دوی د پاسه دی وګوره اسمان زمونږ د پاسه دی نو ولې اسمان زمونږ د سرون سره لګیدل دی ولې زمونږ سرون د اسمان د پر مکان دی افلم يروا الى الطير فوقهم صافات الله فرمایي دوی مرغان ته نه ګوري چې مرغان دوی د پاسه ګرځي ولې مرغسته بستر نه سي ندیم خانه نه د فوق نه اتصال او د فوق نه دا نه لازم بیږي چې دا د لاندې سیستم محتاج رب العالمین فوق العرش ته د دې خبرې مقصد دا نه دی چې الله عرش ته محتاج دی بلکې عرش ته کم دی الله ته محتاج دی ځکه عرش الله مخلوق دی الله ولا خالق دی مخلوق خپل خالق ته چې رب العالمین دی خالق رب العالمین دی هر مخلوق الله ته محتاج وي د دې د وجنه دا خبره کول لستا باطل دی آیات کی معیت علمی مراد دی معیت ذاتی نه مراد او بلی سوی دی بلی سوی وی مونږ چې وایو چې الله د عالم نه خارج نه دی دې خبره مقصد دار چې الله موصوف ته په صفاتو باندې الله موصوف ته په صفاتو د الله پر صفات ثابت دي لکه دا خبره ذکر کړی دا چې الله متصور بالوجه بوجهه دی دا ستره خبره مقصد دار وته چې الله موصوف په صفاتو باندې الګردي چې کله د عالم وی چې د عالم نو نو الله موصوف په صفاتو باندې نو دا خبره د کوبر خبره ده دا ډیره ګنده خبره کړې ده ولی دلیل لري قرآن حدیث کې راغلی امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړی دی چې کان الله ولم یکن شیء غیره الله تعالی او بل هیڅ یو شی داسې شی چې ما سوا د الله نه د بل شی نو نو ګور الله هم د مخکینو د الله صفاتو مو صفات د الله په ذات پسې قائم دي الله پر خپل صفاتو باندې موصوف او الله چې عالم نو او ستاره خبرې نه دا ګندبو راځي چې دې خبرې مقصد داره چې الله د عالم نه خارج نه دی چې الله موصوف دي په صفاتو باندې مقصد داره وته خبره بار مکرر کو چې پوه شي دوباره مکرر کوم چې عالم نه نو الله موصوف په صفاتو باندې نه د کفر عقیده دا ګنده عقیده د کفر عقیده دا خبره دوباره بیاونه کې دا دغه ګنده خبره ده چې په دې باندې انسان تکلم چې کوم دی نشي کولای او زموږ ماته ته خپل عقیده ذکر کړه زموږ عقیده دا الله فوق العالم دی الله ما وراء العالم دی الله خارج دی د عالم نه دا زموږ عقیده ده رب العالمین په عالم کې داخل نه لري الله د عالم نه الله د عالم نه دخول نه منزه دی الله ما وراء العالم دی الله فوق العالم دی او دا عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله مو ولیکن دا عقیده تاسو عقیده نه دا سی عقیده چې کوم تاسو پرې خو دی تاسو اصل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم صحیح خبرې دي پاغي به نه روانيږي خو چې کوم خبره کې اخه تا شوی د پاکي به روانيږي الټه چې کوم دی روانيږي زموږ د عقیده را او دا اشکال دې تر نه شي جلکه ته چې الله عالم نه خارج دی الله په عالم کې داخل نه لري نو چې عالم نو نو الله چرته نو صحیح شو کنه بیا موږ هم دغه خبره کو چې الله په عالم کې داخل نه او وجه غیداره چې دا قضیه سالبه نه او قضیه سالبه په دوه اوقاتو کې صادقيږي یو په وخت کې چې موضوع وي او محمول دغه نه سلبي دویم په وخت کې چې موضوع نه او محمول دي سلبي په دوه اوقاتو کې قضیه سالبه چې کوم دی دا صادقېدل شي بلې د خبري واید باره کې خبره کلمه او ویلو چې انکار حدیث ته تاسو خبره بوتلې ده تاسو یې اخبار حدیث ځون دي نو څه ویلي دي وي خبري واید چې کوم دی مونږ چې وای دا مفید دی یقین لري دا ځون دي په اعتبار د سند سره یعنی دا پته نه لګي چې دا سند نبی رسول الله تر رسیدلې دی کنه او واجب العمل دی نو ستانه تاسو کوم چې د حدیث د متن خو بنای په سند باندې نو چې مثلا د سند پته انسان ته نه لګي
نو بیا ته په دې متن باندې د اثر څنګه مرتب کې چې دا واجب العمل یا واجب العمل نه دی په یو څیز باندې چې ته د اثر مرتب کې چې په دې باندې عمل واجب دی دا خو به اله د اثر ته مرتب کې چې صحیح ثابت شي کنه نو چې وسته ځوند دی ځکه ستاره ګمان دی چې کېدی شي دا سند نبی رسول الله ته رسېدلی نه متن خو بینای په سند باندې وجوب العمل دا بینای په متن باندې خبر باندې پوه نو وجوب العمل هم بنا شو په سند باندې ځکه چې مبني علی الشیء او د دې مبني لپاره چې کم مبنى علیه وي او دغه مبنى علیه مبني پر بل سیز باندې نو د اخیره مبني دا مبني په اول سیز باندې دې به ان شاء الله ته پوهیږي نو د دې د وجنا دا خبره هم ستا باطل ده صحیح خبردارا چې خبر روایت کله صحیح ثابت شي اگر کا پارا سلسله کې یو راوي نو دا خبر روایت دا مفید دی یقین دی مفید د ځوان نه او عمل په واجب دی دا عقیده به ساتي چې او د نبی رسول الله حدیث ته ورسته بیا احکام کې خپل فرقي بعض احکام داسي چې هغه فرضي بعض احکام داسي چې په مرتبه سنتیت کې وي په مسله باندې فوش د دې د وجه نه خبره ستا باطل ده ځکه چې سند دارو مدار دی که سند نه وي خلق ورزان ډېر خبرې چې کوم لیکړي وي لکه څنګه خبرې چې تاسو کوي او خبري واحد دا حجت ته دغه لپاره دلیل ډېر دلایل دي یو د آیات واوره د سورۃ الحجرات آیات ته قران کریم کې الله ذکر کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا نو ګورا یو کسته خبر راوړو فاسق ته دسم الله نه دی ویلي چې خبر رد کړي بلکې الله پرمه تعالی شو کوي دغه نه بعد بیا فیصله کوي نو چې کله تاسو یو راوي خبر راوړي خبر راوي فاسق نه لري او دارنګ بشرایتو باندې برابر دی دغه خبر به کوم د خامخامني وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وګورل ته رجل لاغله دی ډېر شي بشمار دلایل چې خبر روایت د حجت ته په باب د عقیده کې په باب د احکام کې هم مفید د ځون نه بلکې مفید د یقین دی چې کله صحیح ثابت شي هر دا خبره چې پلان کې عالم دا ویلو پلان کې دا ویل چې مفید د ځون دی ته مخکې ما خبرو کړه چې موږ د شخصیاتو تابع نه یو موږ د دلایل تابع یو دلایل په دې خبره باندې چې خبر روایت دا حجت ده د مفید د یقین ده او عقیده به ثابتيږي احکام فرعیه به ثابتيږي چې کله صحیح ثابت شي په دې خبره باندې زموږ سره متعدد دلایل دي لهدا موږ د دلایل تابع یو او موږ چې کوم ده د اشخاصو تابع نه یو د دې وجنا ځکه موږ دا خبره کوو د عقیده ساتو چې خبر روایت مفید د یقین ده او دا مفید د ځوان چې کوم ده نه ده هم په باب د عقیده کې او په باب د اعمال او د احکامو کې دا یو خبري بیان شو او دوباره چې کوم صحیح د ذکر شو نو په دې باندې به اعتراضونه وکوا بلکې کوم خبره کې چې بس پړ شي او کوم خبره ته پته ولګي چې زه غلط لګیاو ما فزغین رجوع د صحیح علیم او د اخبار سالم د علامه چې کله هغه په خبره کې لاندې راشي بس خپل خبره چې کوم نه فریق دي دغه څه شرم او عیب چې کوم دی نشته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك